داسې د یو سکون سیمې ته راغلی یم چې مطلب یې ول ډاکټر هم د جلو جوړېږي هر شی درته جنتي وطن نور نو څه ډول وي خپل تجارتي اعلانات مو موږ ته وسپارئ. موږ په خپلو مخکښو نشراتو ستاسې تجارت ته وده ورکوو. د کونړ ټي وي درنو لیدونکو سلامونه. خدای دې وکړي تاسې ټول به راته روغ جوړ یاست او د صحت او عافیت جامې به پر تن لرئ. یو ځل بیا ستاسې ساده ورور اظهار ارمان ستاسې به درانه چوپړ کړي او دا ځل هم نو داسې د یو سکون سیمې ته راغلی یم چې زه خپله ډېر د یو لوی سکون احساس کوم او ډېر خوښ یم چې داسې سیمې ته راغلی یم. موږ د خاص کونړ د کونړ ولایت خاص کونړ ولسوالۍ ته راغلي یو. اوس نو د کوچیانو خواته راغلم چې دی په خاص کونړ بیله کې مالونه څروي. باور وکړئ دا ژوند یو ځان ته خوند لري او یو سکون ډک ژوند دی. د دنیا غمونه نشته، د ښار غمونه نشته او ډېر یو د سکون ماحول دی. نو تاسې راسره د خپرونې تر پایه مل پاتې شئ. نن به د دغه سکون ماحول کې تاسې ته یو ښایسته خپرونه لرم او موږ ټول به ترې په ګډه باندې خوند اخلو. نو ملتیا مې وکړئ، زه به دا مالونه یو څه وڅروم. ګلالي ماشومان د وطن دغه وړکې مې چې تر څنګ ولاړ دي دی دغه مالونه سروي او د بیلې ته یې رمه راوستې. لومړی ته ستړی مه شي جیګه واز خبرې کوه سړیه. ډېره مننه. څنګه یې صحت ښه دی؟ نوم دې څه دی؟ قدرت الله. دا راته ووایه څنګه راغلی؟ دلته څه شی کوي؟ دلته چې یم غواګانې ساتم. غواګانې ساتي؟ مکتب ته نه ځي؟ څوم سیم کې؟ څلورمه. یو او درې څو کېږي؟ آفرینه. ته ستړی مه شې. ښه یم. ته څنګه یې؟ څونه ښه یې؟ ستا څه نوم دی؟ زبیره. زبیره ته څه کوې دلته؟ غواګانې ساتم. څوم سیم کې؟ شپږمه. شل او سل څو کېږي؟ ښه زبیر خانه، نور به څه مصروفیت لري؟ او دا سیمه څنګه ده؟ دا ځای څنګه دی؟ هوا د دې ځای څنګه ده؟ یخه ده ګرمه ده؟ زمونږ د ولایت په پرتله به څنګه یې چې هغه سره یې پرتله؟ هغې په شان دی. هلته تللی یې؟ څه وخت کې تللی؟ یو میاشت مخکې تللی. یو میاشت مخکې. ته ستړی مه شي. څنګه یې؟ څونه؟ ښه ډېر ښه یې. بیا خو پنجه که یار. ستا څه نوم دی؟ جانزیب. جانزیبه ته دلته څنګه راغلې؟ مال څروي او ته ښوونځی وی مکتب وی؟ څوم صنف کې؟ درېیم. ښه تاسې ټول راته دا ووایئ که نه چې زده کړې به څومره کوئ؟ که نه کوم ځای پورې به تاسې زده کړې کوئ؟ څوم صنفه پورې؟ د شپږمه پورې مکتب دی. د جالبه ځي منګوال ته. ښه بیا هلته ځئ؟ دولسم نه چې فارغ شئ بیا به څه شی کوئ؟ پوهنتون او بیا به مدرسو کې ځنه. او بیا پوهنتون هم وی او بیا به څه شی جوړېږي؟ نه لکه ډاکټر انجینر څه شی ته جوړېږي؟ مطلب یې ول ډاکټر هم د جلو جوړېږي هر شی درته. هر شی جوړېږي. زنده باد یار. ټول بس پنجه کوي، ټول پنجه کوي. دغسې کونړ ټي وي کې تاسې ستاسې په شان ډېر ګلالي ماشومان تاسې ګوري، څه پیغام ورته لرئ ووایئ. لکه هغوی نه څه غوښتنه کوئ داسې وایئ. هېڅ هم نه وایئ.
ښځه ویب کې یو ټپه شی مال چې څه راوایي کله ټپه نه کوئ خان د وطن کوم ځای زه رايرت دا کوم ځای کې دی اریت کوم ځای کې دی ایرت د رونو دغه د غرونه خوا ته خپله ژبه کې ما سره یو داسې خبرې وکړه چې مثلا ته څنګه یې او کوم زما نوم اظهار دی که نه د اظهاره ته داسې ورته یو کوچل چې خوب به یې جوړوي کوم ځای نه راغلی ته خو به نه پوهېږې نه دا دې ووایي که نه زه به پوهېږم ما ته یو زه پوهېږم انسان په کار ته یو وایه اوس تا څه وویل اوس یې پښتو کې ووایه ته کوم ځای نه راغلی ښه زه د چا سره نه راغلی اوس ووایه چې اظهاره ته څنګه یې ووایه هر دا ستاسې ژبه ده نو موږ یې خلکو ته ویو خلک یې ګوري په قلاره په ارامه ډېر تېز مه ځه که نه چې اظهار تو کله حاله ہے ته بیا ووایه اظهار تو کله حاله ہے زه ښه یم ته ښه یې بیا یې پنجه که یار دوستانو ځو مخکې داسې نورې ډېرې قیسې شته ملکیار راسره وکړي د کونړ ټي وي درنو لیدونکو دا نو د خاص کونړ د بیلې سیمه ده چې ډیری شمېر کوچیان دلته راځي او بیا په خصوصا دغه د ژمي په موسم کې دلته خپلې رمې سروي او ډېر یو په زړه پورې ماحول دی ډېر یو ښکلې او طبیعي سیمه ده داسې یوه سیمه چې د انسان زړه ته یو سکون وربخي مخامخ هغه ځای کې دغه کوچیان دي نو زه خواته ورځم یو څو خبرې ورسره کوو لیدونکو جنتي وطن نور نه څه ډول وي خو دغه جنتي وطن دی کوچیانو خوان وګورئ دا نو خاص کې خوان دي سر لپاره روان دی غوسه غونته کې وي دغه لارو یې مزل یې ډېرې کړې وي خو دغه اکثر لږ غوسه وي
ورور جان ستړی مشي ستړی مشي چیرې روان یار څنګه یې یو دقه یې خلکو څه خبرې وکړه یاره لیدونکو تاسې وکتل موږ د خاص کونړ په بیلو باندې په دغه سردرو وګرځېدو له هغه ځایه په ښه سړک ته راوختلو تقریبا 1 ساعت پلي مزل مو وکړو له 1 ساعت پلي مزل څخه وروسته به دې وتوانېدو چې یو رشقه پیدا کړو تر څو له دې ځایه سپین جومات ته ځان ورسوو او دلته نو بیا په وطن کې البته د ټکسي وانانو دغه حال چې په یو ټکسي کې بس په یوه هندي رشقه کې 6 نفر ناست دي او تر څو هغه په دې خاطر باندې چې دغه سیمه یو څه اطرافي سیمه ده او د خلکو لاسرسی ورته ډېر کم دی نو دغه یو رشقه چې په ورځ کې مطلب 1 ساعت 2 ساعته انتظار وکړي تاته یو رشقه پیدا کیږي کله چې یو رشقه پیدا کړي نو بیا ته مجبوري چې په 6 کسه یا 7 کسه هر څو کسه چې پکې ځای کولی شي استاد نو همغه ورسره ومنې تر څو همغه خپل هدف ته ټاکلي هدف ته ځان ورسوي درنو لیدونکو له دې ځای ځو سپین جومات ته نو تاسې راسره مل پاتې شئ په سپین جومات کې به هم ځینې کلیپونه او د سپین جومات ننداره به هم وکړو درنو لیدونکو سلامونه خدای دې وکړي ټول به روغ جوړ یاست نو زموږ د خپرونې په دوام درنو لیدونکو د خاص کونړ پخواني پل ته راورسېدو کوم چې د کیبلي پل ورته وایي د تختو د دغه کیبل څخه جوړ دی خو اوس له کاره غورځېدلی دی او د خاص کونړ ولسوالۍ خلک د دغه نوي پل څخه استفاده کوي او دا نو یوازې دغه د کم خلک چې دلته د سیل یا د چکر لپاره راځي بس هم د دغه عکسونو لپاره د دې ځایه استفاده کوي او دغه د مرغانو لپاره یو ښه زمینه برابره ده تر څو راشي دلته د سیند څخه انجوای وکړي نو د سیل د چکر او داسې یو طبیعي منظره ده چې هر څوک چې راشي دلته یو ښه ذهني سکون ورته میلاویږي دوستانو
دا نو خاص کونړ دی هغه مخامخ د خاص کونړ بیلې دي چې موږ پکې مخکې دغه اوښان او نور کوچیانو سره مو پکې خبرې وکړلې او تاسې د هغې ځای خوندورې منظرې هم وکتلې. کونړ ټي وي درنو لیدونکو دا و نو خاص کونړ چې موږ تاسې ته د یو واده سربیره د خاص کونړ ښکلې منظرې هم وړاندې. دوستانو دا چې یو اچانک راغلي وو ډېر کم څه مو د خاص کونړ څخه راواغېستل ولې خاص کونړ خورا ډېر لوی ښایستونه لري. که موږ شپږ ورځې پکې پلي مزل یا په موټر کې مزلې وکړو بیا به هم د دغې ټول ښایستونه د کمرې مخې ته رانولو. خو دا هڅې به دوامدارې وي او بیا به راځو او د خاص کونړ ننداره به نړۍ ته وړاندې کوو. درنو لیدونکو دا وه د نن ورځې خپرونه چې ما اظهار ارمان ستاسې درانه چوپړ ته وړاندې کړه. تر بلې هغې چې ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم د یو سوکاله آباد او با امن افغانستان په هیله. خدای پامان.